اوس دلته کې اپشن دی پالیسیز دلته کې چې کوم شو کوي د دې ځای نه پالیسي ریفند پالیسي دا ټول پالیسي چې کوم دي دا ورته د دې ځای نه ایډ کېږي دا شپینګ پالیسي شو دا ریفند پالیسي شو او دا کینسلیشن او ایکسچینج پالیسي شو چې د ایډ کې دا ورته هلته شو کېږي دلته کې د بلینګ ډیټیل دی بیا د کم پیمنټ میتھډ سلیکټ کول غواړي د خپل ځان لپاره نو هغه پیمنټ میتھډ چې دی د سلیکټ کولی شي که فرض کړه سټرایپ دغه کوي نو سټرایپ سره به کنیکټ کړي دا پیپال باندې دی هغه څه غواړي نو پیپال ایمیل به دلته کې انټر کړي هغه مختلف پیمنټ میتھډ د دې ځای انسرټ کېږي بیا شپینګ آپشنز دي دلته کې د خپل شپینګ زون کریټ کولی شي دا آپشن موږ په وو کامرس کې کتیو نو د خپل شپینګ زون هم د دې ځای نه کریټ کولی شي او هغه آپشن چې دی هغه کولی شي بیا د دې ځای نه پس چې دی دلته کې د پروډکټ منیجر آپشن چې دی د دې ځای نه هم پروډکټ ایډ کېږي د دې ځای چې په آل پروډکټ باندې کلیک کوي نو څونه پروډکټس چې پبلش شوي هغه ټول به دلته کې شو کېږي دلته کې چې په ایډ نیو پروډکټ په یا دلته کې کلیک کوي یا دلته کې د دې ځای نه به نیو پروډکټ هم ایډ کېږي دلته کې د ټولو فرست چې دی د پروډکټ نیم دپاره که سرچ کول غواړئ نو کیټګري نو هغه کیټګري چې د دې ځای نه سرچ کېږي که زه مینس سرچ کړم ټیک ده نو دلته کې دا آپشن چې دی موجود دی دا پروډکټ چې دی الریډي موجود دی نو اوس چونکې دا آپشن موږ هلته کې کتلی چې سنګل پروډکټ چې دی هغه ملټي وینډر سلیکټ کولی شي یا سیل کولی شي نو دا پروډکټ یو پیر ایډ شوی دی چې زه دلته کې وې سیل یورز ټیک شوه نو دی به ای چل وکړي هغه سیم پروډکټ به راواخلي او دی به په خپله د دې سیلینګ سټارټ کړي نو مطلب دته به د هغه هر څه سره ایډ کولو دوباره ضرورت را نه شي خو هغه آپشن چې دی هغه پروډکټ دوباره ډوپلیکیټ شو او دا پروډکټ اوس د دی په دې کې چې دی چینجز وکړي او څه پرایس ورله دی سیټ کړي لیټ سپوز زه به 19 سلیکټ کړم او دا سیم ایمیج ورله زه پرېږدم او دا زه سبمیټ کړم نو پروډکټ الریډي موجود و ما صرف سرچ کو او ما دا وویل چې دا پروډکټ زما سره هم شته زه هم سیل کول غواړم نو هغه پروډکټ سبمیټ شو او دلته کې چې دی سبمیټډ فار ریویو شو که زه دلته کې راشم دا پیج ریفریش کړم دلته کې په ټو ډو کې ون آپشن چې دی یو نوټیفیکیشن چې دی بل راغی اوس د دې ځای نه دا پروډکټ ماته شو کوي که زه په ایډیټ باندې کلیک کړم د دې ځای نه زه دا پروډکټ ایډیټ کولی هم شم که فرض کړه دې کې څه مسئله او هغه پکې زه ایډ کول غواړم هغه به کې زه دې ځای نه چینج کولی شم او چې کومه د پروډکټ برابر ښکاري زه به د دې ځای نه پبلش کړم دا پروډکټ چې دی دا به پبلش شي پروډکټ یې پبلش شو که زه اوس دلته کې آل پروډکټس ته راشم پروډکټ منیجر کې آل پروډکټس ته که پینډینګ دلته کې به د هغې هغه سټیټس ماته ښایي چې دا پینډینګ دی چې کله پبلش شو اوس د دې سټیټس ماته ښایي پبلشډ که زه دلته کې پروډکټس پیج ته اوس راشم او وګورم نو د یو پروډکټ چې دی هغه به ایډ شوی دا د یو پروډکټ ایډ شو د دې نور پروډکټس هم تاسو بیا دلته کې ایډ کولی شئ او هغه کانټینیو کولی شئ په نیکسټ ویډیو کې پسې بل پروډکټ ایډ کوو د هغې پروسیجر به وګورو چې خپل مرضي پروډکټ څنګه ایډ کوي